Assalamualaikum ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. روژه په خیر سره پیل کړې وي. ګرانو دوستانو، افغان کرکټ 22 چینل ته ښه راغلاست. ګرانو دوستانو، که تاسو غواړئ افغانستان او کرکټ د نړۍ څخه ځان خبر کړئ، افغان کرکټ 22 چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک کې لایک کړئ. ګرانو دوستانو، تاسو ښه پوهېږئ چې افغانستان او پاکستان درې میچه سیریز لري. له خوشه بخته افغانستان لومړی بریا ترلاسه کړې، پاکستان لومړی میچ بایللی. ګرانو دوستانو، پاکستان وار د مخه خپل سکواډ اعلان کړی دی چې سکواډ کې یو چینج راوستی د فهیم اشرف په ځای محمد نواز. ګرانو دوستانو، پاکستان سکواډ کې دي 11 کسیز سکواډ کې شامل دي: سعیم ایوب، محمد حارث، عبدالله شفیق، طاهر، شاداب خان، اعظم خان، محمد رضوان، اماد وسیم، نسیم شاه، زمان خان، احسان الله. دا به نن د افغانستان په وړاندې لوبېږي. دو سپینران په شارجه کې تېره لوبه کې ډېر ښه وځلېدل. د همدې دپاره دو فهیم اشرف کېنو او محمد رضوان یې راوړ ټیم ته، چونکې دو سره افتخار احمد او شان مسعود هم وی. نو ګران دوستانو، افغانستان باید نن دغه سکواډ ولوبوي. انشاءالله دویمه بریا به زموږ وي. ګلبدین او کریم دې ریس وکړي، دمه دې وکړي او صدیق اتل او عثمان غني ته د موقع ورکړي. انشاءالله دویمه بریا به زموږ وي. زموږ چې کوم سکواډ جوړ کړی په دې هیله چې همدا سکواډ نن ولوبوي: راشد خان، صدیق اتل، رحمان الله، ابراهیم، نجیب الله، محمد نبی، عثمان غنی، عظمت الله، نوین الحق، مجیب، فضل الحق فاروقي. په دې هیله چې دا سکواډ ولوبوي او دویمه لوبه هم له پاکستان څخه وګټو. نو ګرانو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، چونکې زموږ لومړنۍ ویډیو ده. هیله هم ده سپورټ هم کوئ چې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو، د نړۍ له هر ډول کرکټ څخه تاسو خبر کړو. که کومه غلطي دوستانو زموږ لومړنۍ ویډیو ده شوي، بښنه غواړم. په دې هیله چې نن افغانستان لوبه وګټي، د افغانستان د بریا